یای په تاسو پسې او کنه چیش دی ده دا ورته وګوره سپی دی دا څه دی څه وایه دا ښکار غواړي یاره نو خدای دا ښکار غواړي ډنګر چې نه وي نو څنګه ښه ستا مینهوالو راوستلی مې پورته که نیسم پوره کوئی درون دی دا څه وایه پاڼې ګردې ژړې اوښتې مولانا دا کوم موسم دی ته وایي دا ته په پښتو کې وایي منی دا دی اوس د هغه نوې برمه چې دوی وویشتله زه خو لاس نه وړم دی نشي ما ووایي السلام علیکم سهار وختي دی خبره داسې ده چې نن زمه نعمت پښتون د هغه پښتو په تاسو اورم خو د هغه څه مخکې د اکا و برمې ته رالم دا دی غواوې ښار ته ولاړې دي غواو سخوندره رالم د چیز دپاره د دې لپاره رالم چې ګل به م راسره بوځم اوس به زه پوښتنه هم د دوی څه وکړم چې ګل چیرې دی غواوې خو دا دي چرګان هم ګرځي دا سخوندره ده هغه غوا ده سین ماشاءالله ډېر خوندور دی د کلیوال ژوند نو ډېر زیات خوند راکوي ماته ولې چې ما خپل ټوله کوچنیوال په بل ځای کې تېر کړی دی نو چی دی امینه سوسلو ګل بیا ورک دی او یاره ګل زه راولم بیا ولاړ شي زه یې راولم بیا اوس به بیا زه به ګل پسې ګرځم هغه بیا ګوره دی اوبه وړي دا برمې اوبه وړي ډېر خوندور سین هم دی امین چای پخ کړي د امین سره به چای وکړم امین وایي ما به کیمره کې مه راوله ته ولې کیمرې سره به خار ما ته دومره کسان ویلي د عاجز زوی کې راوله عاجز زوی کې راوله زه کې راولم عاجز زوی وایي ما مه کې راوله ولې چې ښایسته یم کې یې زه په ښایسته نه یم ما د ځان په لنګه معلومېږي زه خپل اواز په ویډیو کې واورم ماله خندا راځي یا امین والا پر ما ډېر ګران هم دی ډېر ځوان دی بیا ته ښه ځوان دی د اکا په زامنو کې مې دی اوس هم چې را روان ول مولانا ته ما د امین صفت وکړي ومې کړي که مې نه ولې یار د امین هغه سړی ګستله نو ته بیا د کیمرې صفا به دی هغه ځای به انسان کې وایي کمي دا به زما کمي ښایستې یې وایي نو زه واره د امین سره یې څه مجلسونه کوم د هغه بعد زم نعمت پښتون د هغه پښتو په تاسو اورم بیا به ګل پیدا کړي اچھا هغه غویی له سوی دی ډاکسن یې ګرد ور خراب کړي ای احسان الله ای احسان الله احسان الله ای احسان الله زه خو لاس نه وړم دی نشي ما ووایي دا ډاکسن یې ګرد ور خراب کړي اوس دا سړی له رابو احسان الله راسه ډاکسن در خراب کړي دی که څنګه مړی دی ښکاران یې ورته کش کړلو غواز هم دی که دی وګوره خراب کړی دی ولیدې نه دا ورته ورته لګیا ول خراب کړی خو یې نه څنګه دا محمد الیاس چیز کوي برما باندې لګیا و برمې سټارټینګ مې کړی څنګه څو اوس برما کامیابه ده اوس مې استاد راغوښتی دی استاد یې اوس ګوري چې څنګه دا دی اوبه آیا دا یې برمې دي دا یې نوي ده ماشاءالله دا دی اوس دا هغه نوې برما چې دوی وویشتله دا د هغې اوبه دي تاسو دعا یې کوئ چې خدای ور کامیابه کړي دا څو انچې اوبه دي دا 2 انچه ښه 2 انچې دي دا نو چیز دې ورته کرلي دي که اوس لا ورته کرې اوس به ورته کرو نو خو خانه ښه داسې بیا شان کري بیا زه ویلاګ جوړوم انشاءالله اوس دی بل استاد یې له رابوللی دی نو دا برمه بیا په بود څه ولاړو امینه خدا حافظ د امین سره مې چای وکړی ډېر ښه خوند یې وکړي چرګان دا دې ګرځي نو اوس ځو اول نعمت پښتون له د هغه بعد بیا پښین له ځو بیا د هغه بعد ځو ګل سره بیا به ملاقات در وکړم دا خاله دا د اوبه وړي چی شه څه پکوئ دا د تاسو ګورئ پاڼې ګردې ژړې اوښتې مولانا دا کوم موسم دی ته وایي دا ته په پښتو کې وایي منی په اردو کې وایو ته موسم خزان دا هغه موسم دی او پسونه هم دا دې لاندې ورته ګرځي هغه پاڼې رایله سوي دي پسونه دا دې لاندې ورته ګرځي ته راوړه د افسره نزدیکه ځای پای کې راول ماشاءالله ایستی پسه دی زمې چاق دی که نه نو تیره وشو چاق دی که نه دی تی پورته که نیسم پوره کوئی درون دی دا څه وایه هغه د چا پسه دی بل
بابن ها هغه زموږ دا که څلور سره ګره زموږ خرڅوي خرڅوي و ما پلان خرڅیانې په مدرسه کې دی نه تی یې خرڅوي که نه خرڅوي تیش کارک په څو یې خرڅوي ستا د ښه پسه دی که د ده ده دا هغه ده نو ستا د خو ولاړ نو د ده سره دی ولاړ دی تاسو ولاړ ها پاڼې نو پاڼې ته ولرایله که ته راځه ته څنګه پاڼې ولرایله کې پاڼې دی خپله خبرې نه څه چې پرایله ښه ته راشکه ته پاڼې ولرایله زه اوس دا زما یا ستا نوم چیز دی ابو عبیده دی زما یار دی اوس پاڼې ولرایله کې ته ولرایله څنګه یې انډیوال جوړ په خیر موږ هم کراوله ورته وایه پیپسي دلته هم ضرورت دی په تاریخ کې هغه ویلی دلته هم ویلی دغه چل کېږي لارې بندې دي قریبان بند دي څه وایه دوه منډوال لري خوارانو باندې لارې بندې دي ولې لارې بیا ولې بندې خوړل سوي دي هغه تا چې شاخص یاري اړې بانجوړ دي ته راوښکاره بانجوړ دي دا بیا څه به کوې دا وزو ته وراشو څه وزې لرې وزو ته وراشو دلته مې پیپسي ضرورت دی ته نه واورې ولې دوه منډوان ورغلي دي خلکو له لارې نه لري منډه چې لار نه لري زه پر کومه لار وراسم یا کړ زما ده نه ده باندې زه څه کوم زه وایم خدای هر څه په شکر دی هر څه ستا مسلمان ای زه مسلمان کشنی ایتمان مسافر مخلوق دوه منډوان لري لار یې لست های سال دی شکر ای څه پکې خیر دا وزو ته چو نه خو دی نشي ناجوړې کړي ولې نه جوړه کړي یاره چې دم یې اول مخکې بسم الله الرحمن الرحیم دا بیا دمې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا بیا دمې لا اله الا الله محمد رسول الله شی نه جوړه کړي زما مال نه جوړه کړي الله یې نه په نه جوړه کړي دغسې ورته ووایه بس بیا نه ای څه کوي ای په تاسو پسې او که نه چیز دی ده دا ته ورته وګوره سپی دی دا څه دی څه وایه دا ښکار غواړي یاره نو خدای دا ښکار غواړي ډنګر چې نه وي نو خو بیا دی ته سوی څنګه نیسي زه چې تیار یم زه به چا سي ورځغستی سم ډنګر څومره ځغلي څومره پر غرو باندې خیږي دی هغه مثال لري هګۍ بیا د ورکومه ترېش کوم ښکار کوې وشه د دې باد کله دا 15 تاریخ دی په 15 تاریخ په لوی بند کې دی او کدنې کې دی زه ځم را سره ځې ستی کور چیرته منځکي کې الله مې را سره ځې کوم دلته زموږ دلته ښکاریان پېژندی که نه پېژندی یا د دې حضرت مسکین و هغه مړ څه وایه بیا دغه تازي په ما پیسې زه د حضرت مسکین و قبر ته وګورم تازي ورځم حاجي کور ته نه وایي زما ساعت راتېروئ او خنداوې را سره کوئ دا تازه د چا دی دا زما دی بس دغه اوس ما دغه درپسې یو کال یې اوس بل چا راوستلی دی خرکې بس یې زه بیا ستا نوم چیز دی زما نوم سید باز محمد ما او تا بیا څنګه پیدا کوو الله بیا هغه دی زما کور کومه دی مخامخ کور هغه مخامخ کور کیټ یې سره قسم دی دی اوس موږ یار سلو دله بیا راځو بیا راځو بس ټیک سید باز محمد بس ټیک سید باز محمد سید سلطان محمد وای د سلطان محمد یې قبر اکا ګنګر ته ولاړو څه وایه په شرط د دې خدای دې مېټ کړی نه بیا دلته بس څه چاره لرم چې ما د دوو منډو لارې پر مسلمانۍ په شرط دلته پرې چا بندي کړي زه به هلته څنګه لار پیدا کوم په دغه سخت ځای کې الله اکبر تا لاره بنده کړې ده ما څه کوم بل چا دی سید زه بچی درته یا ما ستا کور راوښه ما کور هغه دی ګوره ما را جنډۍ چې پر ولاړل دا مو ورېرونه دي و دې خواته اول ګېټ زما دی فوټبالونه سید باز محمد 3 فوټباله پر دې فوټبال بیا چې دپاره هغه هم پر دې یو شوق وي وخت کې ما ګېټ جوړاوه کښېنه راته ویل لالا چې د دې دپاره 3 فوټباله پیدا کړې زه ولاړم راویم الله ورکړی فضل رحمان الله دې جوړ وساته موږ بچی د خدمت افغانیان په درګران دي ولې نه یار پر موږ باندې څوک نه دي ګران پر موږ باندې چا څه کړي دي تېره وشه که یو سړی اوس یو سړي ته دوکه ورکړي نو زه به محل ګرده د افغانستان سمجوم چې یاره دغه کس نه دي خلک په دې کې مندې لنګې دي په دې کې دغه ښایسته کوفریان شته په سویدان په کاکړان په اسکزي په پشو په هر قوم کې شوبت خلک ځکه ته تا سره اوس جنګ وکړم ستا قوم دغه مثال هر قوم چې نو زه به د ګرد قومه ثبت کوم چې یاره دا خو نو ما سره چش بد الله یې ورکړي اوس ته ګوره یعنې افغانیان پر تا ګران زه خبره درته کوم افغانیان خبره متعلق خبره وکړه فارکیان روان دي ولې پر موږ نه دي ګران پر موږ نه پر پښه راختي نه پر شو راختي نه پر لاس راختي نه پر سر راختي نه موږ ته تکلیف را رسول نه موږ درګاه ته راوښتي دي چې یاره خلک دي
دی ولې دی مړه کمزوري سوی دی خو دی خو نه په دا کمزوري سو چې زه د دنیا مپل واخم ته سوچ د بچیانو واخم دی نه راسه کمزوري کېږي نو دی خو هګۍ غواړي شپږ هګۍ د ما پیسې په جیب کې نیسي دی اوس تا وفاداره دی تاسو نه ځي خدای ورکړي دی په ما پیسې بس بیا موږ تاله راځو ما درې ورځې خوراک ورکړی دی شیر یې وچښي بیا نه ځي چیرې ځي اوس د دنیا سولار هغې ګرده راته پراته دي ته راځه بیا زموږ خواته بس بیا دله زه راځم ګپ چای هم در پخو بس دله راځم زموږ یار یې والله چای هم در بیا دله راځه بیا راسه ٹھیک دی سید باز محمد سید باز محمد آغا زموږ یار دی دله بیا راځه صحیح دی ٹھیک څه پې وکړل زما یاره څه دي په ورختلی دی ته رایلکه پاڼې انډیواله دی اوس پاڼې رایلکۍ دا ژړې پاڼې دا پسونې او خوري ته رایلکه ټیټ پاڼې رایلکه موسم دا کوم موسم دی کوم موسم دی دا دا زمي دی زمي دی ته رایلکه ټیټ پاڼې دا دی اوس پاڼې رایلکۍ ژړې ژړې پاڼې هله پسونه دا دي لګیا دي خوري دا پسو د څه پیدا کوي مړی ښه زه اوس ولاړم بیا به حال سره کوو ښه دی دا زما کشني کشني ماشومان یاران دي نو اوس زه نعمت پښتون له ځان رسوو راغلي په چپسې وله که وچش خدای دې هدایت راته وکړي درځه مولا ډېر ښه سړی دغه دا د نعمت پښتون وطاق ګیټ به خلاص کړم موټر به را دننه سي السلام علیکم څنګه جوړ پخی دا د نعمت پښتون وراره دی وراره یې اوه دا دی د خیره نعمت پښتون وطاق له خوراله نعمت پښتون وطاق نو دی دی لکه زموږ خپل کور او تو ګورې دا دی نعمت پښتون څنګه خاص تا مینوالو راوستلی مینوال دی وای نعمت پښتون به بیا راولي ډېر سوالونه ډېر شان پوښتنې راسه کړي وکړه دا هر سوال به انشاءالله موږ جوابونه او دا واره به انشاءالله دومره خوندوره ویډیو جوړه کړم چې خوند به ځینې واخلي نعمت پښتون دا جوړ په خیر سلامت ما د خپل د نعمت پښتون دا وطاق ډېر ښه خوند راکړي ټوله زرغونوالی دی کې لمر ته تاسو ګورئ او دلته یو ناور هم دی ناور به لا در ښکاره کړم بیا به د هغه بعد زه ایسته به نعمت پښتون سره ناسته ولاړه وکړم دا تاسو ورته ماشاءالله ډېر خوندور سین دی د ناوره نعمت پښتون دومره مینوال پیدا کړي دي مولانا یوه ویډیو څو ولاړه 10 لک کسان تقریبا یوه ویډیو 10 لک ماشاءالله نو نعمت پښتون خو زموږ د پښتو یو سرمایه ده سړي د کوټ څخه ټلیفون وکړي مالت باندې والي یا د نعمت پښتون و چای به واره وکړو نعمت پښتون سره دا نو د نعمت پښتون وطاق دی په ټوله علاقه کې دا وطاق ماته ډېر زیات خوند راکوي تاسو ورته وګورئ څومره خوندور سي خزان دا غلط او دا ولې د ارزګۍ موسم دی خزا ده دی چې ته سدا بهار ستا زوی به هم سدا بهار واه خوند یې وایي چې ته سدا بهار یې زوی به دې هم یعنې مطلب چې ته خوشحاله یې زوی به دې هم خوشحاله خوشحاله ګوډ دا نعمت پښتون وطاق دی دا ارزګۍ مو وطاق دی نعمت پښتون دا نو د میلمنو ځای دی د لې موږ سره یو ورځ کړاییم کې وکړو چایم کې وکړو ډېر خوندور ځای دی